دا لیونی شپ ماراشا دا لیونی شپ ماراشا دا لیونی دکلچا شڑل دینا رکم کم پلا بزمایا رکم دا لیونی دکلچا شڑل دینا رکم کم پلو بزمایا رکم او کم پلو بزمایا ستا د مینې د نظر په انتظار کې یما خدای خبر چې زه د کله نه سنگار کې یما سر دی خدا ایله نه لرم چې په ژوند کې تیوزګار شم خدا ایله نه لرم چې په ژوند کې تیوزګار شم او تا ما ته دا خپله نازولې مینه راکړه تا ما ته دا خپله نازولې مینه راکړه لالیا یاد لرا زبد هم چرتا پکار شم بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو غختلو یاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو او خصوصا مسافرو ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د ښکلې پښتونخوا غږ شاملوم قدرمنو عزتمنو ملګرو نن زما د پاره د ډېر فخر او ویاړ او افتخار خبره ده چې زه د داسې عزتمندو درنو خلکو په میلس په محفل او په بنډار کې ناست یم چا چې خپل یاد ژوند د پښتو ادب د اردو ادب د هندکو ادب او د پښتو د موسیقۍ دپاره وقف کړی دی عمرونه یې خوړلي دي په غیږو غیږو کتابونه یې لیکلي دي دا مجلس زه په دې حواله هم انفرادي ګڼم چې په ړومبي ځل دلته نه صرف د پښتو لیکوال بلکې دلته د پښتو سره سره د اردو او د هندکو هم قداورې هستۍ ناستې دي دلته کې نن چې موږ چا راغوښتي وو زموږ ډېر قدرمن او عزتمن مشر عبدالرؤف روهیله صاحب دی چې د اباسین آرټ کونسل صدر دی د عبدالرؤف روهیله ایډوکیټ صاحب ډېر لوی خدمات دي د ده کور د پښتونخوا په ډېره ښکلې علاقه شامي روډ باندې دی او نن دلته کې زما د دې پروګرام د خاطره دا د اباسین آرټ کونسل ممبران او مشران د نه صرف دوی راغوښتي دي بلکې یو ډېره درنه میلمستیا هم زموږ په اعزاز کې راکړه نو ملګرو راځو او د دې ښایسته پروګرام اول تاسو سره د اباسین آرټ کونسل لږه پیژنګلو کو روهیله صاحب الله دې ستا عزت وساتي دا د پښتو د هندکو د اردو ادب لوی لوی هستۍ دی نن راغوښتي او د پښتونخوا غږ پروګرام کې زما اراده ده چې لکه څنګه ډاکټر شاهده سردار سره یا ورباب رؤف صاحب سره ما بیله بیله انټرویو کړی و دې ټولو سره به زه انټرویو کوم خو د خوشقسمتۍ نه تا په یو ځای ما ته ټول را جمع کړه او ډیر ښه پروګرام دی جوړ کړی او د اباسین آرټ کونسل په حواله یو څو خبرې کوو جي په 1955 کې اباسین آرټ کونسل جوړ شوی اباسین آرټ کونسل تر اوسه څه خدمات کړي دي چې لنډې خبرې تاسو کوئ کومې واډونه د دې په نوم دي کوم تقریبونه دې کړي دي لنډو دغه کې چې راته وي د اباسین آرټ کونسل په خدماتو باندې ډېر مننه شاهجي خبره دا ده چې ستام د تنظیم سره ډېر موده وشوه چې ته موږ سره کار کوې بنیادی طور دا خبره ذهن کې ساتل پکار دی چې اباسین آرټس کونسل چې کوم یو دی بنیادی طور ټول د خیبر پختونخوا څومره د دې علاقې دي د هغې نمایندګي کوي دا صرف
پېښور خبره نه ده چې صرف دا د پېښور خبره ده. او د سره تاسو تاریخ وګورئ که نه نو د ده پریشان خټک صاحب واه د دې چې کوم دی هغه صدر پاتې شوی دی، د ده چې کوم یو دی محسن احسان صاحب صدر پاتې شوی دی، او د سره چې کوم یو دی خاطر غزنوي صاحب هر یو تنظیم یا هر یو سړی یا د هر یو کم سړی دی خوا د پښتونخوا سړی دی هغه چې موسیقۍ کې دی چې هغه آرټسټ دی که هغه ادیب دی شاعر دی هغه ډایرکټلی انډایرکټلی اباسین سره د دیو مرسته وه. او دا زمونږ فخر دی چې اوس هم اباسین آرټس کونسل کې چې کوم زمونږ سره ملګري دي هغه کې 2 کسان خو داسې دي چې هغوی ته حکومت پاکستان صدارتي ایوارډ ورکړی دی د هغوی خدمات په سلسله کې. او هغه کې یو ناصر علی سید صاحب ما سره خیلاس سره دا ناست دی او بل پروفیسر نذیر تبسم صاحب دی او بل چې هر یو کس ګورې هر یو شاعر ګورې ادیب ګورې چې کم یو نوم پاکستان کې یا پاکستان نه باري هغه به د اباسین آرټس کونسل سره یو خبر راته کوي دی کې د جبې قید خو نشته جی. نه 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 هیڅ خبر دی دا وضاحت لګو نه جی نه ما چې ویلې چې دا د پښتونخوا چې څومره تاسو ووایئ ډیر اسماعیل خان وایئ که چترال وایئ که تاسو ابټاباد یاد کوئ کوهاټ یاد کوئ چرسده صوابۍ هر یو ځای چې یاد کوئ دې کې د هغوی ملګري شته. د ځینو خلکو دا خیال دی جی او دا نن سپینو دا خبره چې په د دې په غټو عهدو یو څو تنان دي او د ځینو خلکو دا خیال دی چې دې باندې د یو څو دارن کسانو دغه ده. آیا د دې وضاحت وکړئ چې ملګرو ته پته ولګېږي؟ زما خیال دی دا خلکو ته پته نشته. بنیادی طور اباسین آرټس کونسل دا یو داسې واحد تنظیم دی کیدای شي نور هم وي چې د ده باقاعده د ده آئین کانسټیټیوشن حکومت کور کې دا خبره بالکل قدرمنو ملګرو د اباسین آرټ کونسل صدر د دې پښتونخوا لوی وکیل ایډوکیټ روهیله صاحب تاسو ته څه خبرې وکړي چونکې دلته کې موږ سره فنکاران هنرمندان هم ناست دي او شاعران نو هغوی نه به د هغوی د هنر په حواله او هغوی چونکې د اردو لیکوالان هم موږ سره ناست دي هغوی نه به د اردو غزلې واورو. خو دا وضاحت زه دلته پخپله هم کوم چې زه د تېرو 28 کالو نه د اباسین آرټ کونسل د منیجنګ کمیټې ممبر یم او دلته هرې ژبې د هرې ژبې زما مالا دا به تاسو ته حیران شي چې ماله 2-3 ژبې د فارسۍ په شمول څه ناڅه راځي خو ما دې کې همیشه د پښتو خبرې کړي دي او دلته کې ټول کاروي په اردو کې کېږي خو چرې ما ته چا دا نه وي چې ته په پښتو کې دا خبرې ولې کوې نو دلته د هرې ژبې لیکوالو ته عزت او نمایندګي ورکړې کېږي. د اردو ډېره نوموړې شاعره جدت ترازه شاعره بابي بشرا فرخ چونکې دا مونږ سره د اباسین آرټ کونسل چې ته کومې نه زه یم نو دا هم په مختلفو عهدو را روانه ده د دې مقام سره په اردو ادب کې نه دی بلکې دا د پښتو یوه نوموړې هنرمنده هم ده او د پښتو ډېرو ډرامو کې هم دې کار کړی. زه به دې سره خصوصي مرکه هم کومه د هغې په ژوند او د دې په فن او د دې په کار او زیار به خبرې کوو خو اوس چونکې دا شریک زموږ تقریب دی نو په دې وجه بابینه د اردو یو غزل اورو او بیا به نورې خبرې هغه انټرویو ته پرېږدو چې د ملګرو تنده په تنده پاتې شي. السلام علیکم ټول ناول خو ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دا مونږ ته دا انیشیټیو راکړی دی چې مونږ خپل کارین سره خبرې اترې کوو لګیا وو. بل دې دپاره سوري کوم چې ډېر ځل تاسو ما ته انټرویو دپاره ووې خو بس ما سره ټایم نه مصروفه یې ته بابي نو انشاءاللہ خامخا به انټرویو به صحیح ده. غزل اردو میں ہے تو اردو میں ہی سناؤں گی. صحیح ہے کہ کبھی ہم سے کسی کا مسکرانا بات کرتا ہے
वाह वाह कभी हमसे किसी का मुस्कुराना बात करता है, कभी छुप कर कोई दर्द जगाना बात करता है, वाह कभी छुप कर कोई दर्द जगाना बात करता है, डॉक्टर साहब नजीर शुक्रिया। तबस्सुम। और कहानी बात करती है, फसाना बात करता है। आहा आहा कहानी बात करती है, फसाना बात करता है, फकत ये दिल ही चुप है, एक जमाना बात करता है। वाह वाह फकत ये दिल ही चुप है, एक जमाना बात करता है। और शेर है जी के मेरे दिल पर कभी तुम हाथ रखो तो ये जानो भी, आहा आहा मेरे दिल पर कभी तुम हाथ रखो तो ये जानो भी, कोई कैसे किसी से वालिहाना बात करता है। वाह मेरे दिल पर कभी तुम हाथ रखो तो ये जानो भी, कोई कैसे किसी से वालिहाना बात करता है। आहा और मेरे बचपन में बिखरा था मेरे अपनों के हाथों से, आहा आहा मेरे बचपन में जो बिखरा मेरे अपनों के हाथों से, ख्यालों में अभी तक वो ठिकाना बात करता है। वाह वाह ख्यालों में अभी तक वो ठिकाना बात करता है। और गुलो बुलबुल सबा तितली सितारे चांदनी झरने, वाह 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 गुलो बुलबुल सबा तितली सितारे चांदनी झरने के दिल से हर ख्याले शायराना बात करता है, वाह कि दिल से हर ख्याले शायराना बात करता है और भुला देता है एक पल में ही सारे रख रखावों को। आहा आहा भुला देता है एक पल में ही सारे रख रखावों को, जो तेरे दिल से मेरा दिल दीवाना बात करता है। आहा भुला देता है एक पल में ही सारे रख रखावों को, जो तेरे दिल से मेरा दिल दीवाना बात करता है। और आखिरी शेर है कि निगाहें फेर लेते हैं वो मुझको देखकर बुशरा, निगाहें फेर लेते हैं, जी हाँ निगाहें फेर लेते हैं वो मुझको देखकर बुशरा, मगर एक रोग आंखों में पुराना बात करता है। निगाहें फेर लेते हैं वो मुझको देखकर बुशरा, मगर एक लोग आंखों में पुराना बात करता है। मलګرو د پښتو یو نوموړې شاعره او زمونږ ډیره قدرمنه عزتمنه شاعره چې ان شاء الله دې سره هم زما مرکه پاتې ده او مفصله مرکه به ورسره کوم. د روحیله صاحب مینه او اخلاص دی چې نن ماته دا ډېر لوی لوی ملګري او نوموړي د ډاکټر نذیر تبسم او د حسام هور او ناصر علي سید غونتي د اردو ادب لوی ستنې هم راغونډې کړي دي. خو چونکې اوس د غزلو دور دی نو په دې حواله به محترم او عزتمنې سمینا قادر بیبي نوم غزل وورو، د پښتو غزل به ترې نه وورو. السلام علیکم. د ټولو نه لومبې خو زه منندوی یم د عبدالرؤف روحیله صاحب چې دلته دا بنډار را جوړ کړو، او ستاسو هم منندوی یم چې تاسو موږ له موقع راکړه چې غزل تاسو ته واورم. نو یور وایس ټي وي ته اورئ جی؟ بالکل اورم. ستاسو ټول نشریات چې دي هغه ماته راځي او زه په ډېر شوق سره په ډېر توجه سره او بلکې تاسو سره پې ډسکشن هم کوم. نو تاسو ته به دغه اندازه وي. یو نوې غزل دی ارشاد چې خال د ژوند د ناوې په جبین شي رستو پاتې. خال د ژوند د ناوې په جبین شي رستو پاتې، فن غواړم چې قابله مې آیین شي رستو پاتې. ډېر فن غواړم چې قابله مې آیین شي رستو پاتې، او په خپل کرم ښایسته کړه زما ذهن کې هر توره، په خپل کرم ښایسته کړه زما ذهن کې هر توره، هر شعر چې د غزل مې گلورین شي رستو پاتې. او کرداره نیک سیرت شه، کرداره نیک سیرت شه، احترام چې د هر زړه شم. کرداره نیک سیرت شه، احترام چې د هر زړه شم، چې د هر زړه شم، د نوم سره مې هسې نه توهین شي رستو پاتې. واه 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 ډېر ښه شعر دی. واه واه د نوم سره مې هسې نه توهین شي رستو پاتې. واه کرداره نیک سیرت شه، احترام چې د هر زړه شم، د نوم سره مې هسې نه توهین شي رستو پاتې. او څه ښکلې مساوات دي د قانون په خودسرۍ کې،
سخ کلی مساوات دی د قانون په خودسرۍ کې د قانون په خودسرۍ کې جاهل پکې کامران شي او ذهین شي رستو پاتې. سخ کلی مساوات دی د قانون په خودسرۍ کې جاهل پکې کامیاب شي او ذهین شي رستو پاتې. مننه. او ساقي وکړي پیرزو په زردارانو میخانه کې. ساقي وکړي پیرزو په زردارانو میخانه کې خواران ورپکې هسي تماشبین شي رستو پاتې. خواران ورپکې هسي تماشبین شي رستو پاتې. او مقصد چې که دور د فتنې نه دی ای مینې نو دا څه دي؟ که دور د فتنې نه دی ای مینې نو دا څه دي؟ کاذب چې بریالی وي تل رښتین شي رستو. زمونږ د اباسین آرټ کونسل دا یاد ساتئ چې اباسین آرټ کونسل دفتر د پښتونخوا د ټولو نه په لوی حال او واحد علمي ادبي او فرهنګي حال پېښور کې دی. بدر حسین سے پېښور نشترحال زمونږ یو ډېر د اباسین آرټ کونسل په زړو ملګرو کې دی. دی نه لږ د اباسین آرټ کونسل د زړو خاطراتو په هکله تپوس کوو چې په اباسین آرټ کونسل کې تر اوسه پورې دی کم لوی لوی شخصیات لیدلی دي د پریشان خټک او د دې خلکو په شمول باندې. ډېره مننه جی. خټک صاحب خو زما یو منټورم و، هغه ما ډېر لکه موټیویټ کول دا روټري فنکشنز کې چې یاره ته په ټي وي ولې نه ځې، اکثر هغه دا ما ته وې دا. او باقی دا ده چې جی دا اباسین آرټس کونسل خو پلیټ فارم داسې دا سرحد کې لکه الحمرا لاهور کې پښتونخوا کې چې لکه الحمرا لاهور کې دا یا کراچۍ آرټس کونسل دا یا پنډۍ آرټس کونسل دا بیله خبره ده چې یاره مونږ یو ریموټ ایریا نه یو، نو په دې وجه زمونږ هغه شان پروجیکشن نه کیږي نیشنل فورم باندې یا میډیا باندې چې څنګه د دې الحمرا کسانو فنکارانو یا ممبرانو کیږي یا لکه د احمد شاه صاحب د کراچۍ آرټس کونسل چې هلته ډېر فریکوینټ پروګرامز کیږي. نو یو خو د کرونا ریسنټ پاس کې دا وجه وه. ادروایز دلته د فردوس جمال صاحب یو خبره کوټ کوم، هغې نه یو ټي وي پروګرام کې اینکر تپوس کړي وو چې یاره دا څه وجه ده چې سرحد خلک چې دي دا ډېر بریلینټ دي خاص کر ادب و ثقافت کې. نو هغه ډېر ښکلی جواب ورکړه، اردو پروګرام و. نو د هغې جمله ده ایز اټ از کوټ کوم چې هغې وې چې چشمے ہمیشہ سنگلاخ چٹانوں سے پھوٹتے ہیں. نو باقی الحمدللہ جی واقعي څنګه اوس موږ نه لاړه بشرا بی بی شاهده سردار دا، حالانکه زمونږ چې کومه کلچر دا مونږ وایو چې پښتو کلچر دی، نو پښتو کلچر کې عموما دا چې یاره زنانو ته کم از کم ایزمشن دا چې یاره زنانو ته ایکول اپورچونټیز نه ملاویږي. خو دا لکه د دې کمال دی یا د قابلیت انتها ده چې بیا هم دې خپل ځان منلی ده. زیتون بی بی دا زمونږ دلته دا هغه ما سره وحیده ملک یو دا شاید سردار دی، بشرا دا، نور داسې دي. دغه شان زمونږ کسان دي. ډاکټر صاحب زمونږ عاصم مشر دی چې اردو ډپارټمنټ مشر پاتې شوی دی، زما استاد په شان دی. عزیز اجاز صاحب دی، ناصر علی شاہ صاحب دی چې ټول پاکستان کې د دې شناخت دی. ټول پاکستان کې نه ټول جهان کې جی جهان کې په پاکستان کې په دې چې لکه زمونږ ډېر کم خلک دي. ناصر علی سید، احمد فراز صاحب، محسن احسان صاحب، دا کوهاټ صابر صاحب او ایوب صابر صاحب، حاضر وخت کې پروفیسر اقبال صاحب دی. نو دا داسې ګڼ خلک دي چې دا اباسین آرټ کونسل ته ټول تړلي پاتې شوي وو جی اباسین آرټ کونسل سره دوی تګ راتګ او تړلي ډایرکټ دا شوي دي. دا بیله خبره ده چې یاره ادیب تاسو ته پته ده شاعر وي یا ادیب وي، دې لږ حساس خلک وي. صحیح. نو چې دې چېرته دا وګڼي لکه په خپل هم دا محسوس کړي چې یاره ما ته مناسب دلته چې کوم عزت زه حقدار یم نه میلاږي، نو عموما هغه بیا کناره کوي. شاهده سردار د پښتو صرف نه د اردو هم یو نوموړې شاعره او ډېره لویه لیکواله ده. زموږ د اباسین آرټ کونسل په مشرانو کې راځي. د دې مرکه که تاسو مفصله اورېدل غواړئ نو پوره یو ګینټه دې سره مفصله مرکه د دې په کور کې زما شوې وه، هغه وګورئ. اوس ترې نه یو ښکلی غزل اورو. دې ته اختیار دی که د پښتو وی او که د اردو وی.
ډیره مننه. السلام علیکم. تاسو ټولو هم ډیره مننه او خاص کر زه به روهیله صاحب ډیره مننه ورته ووایم چې دوی ټول راغوستي دي خپل په کور کې او ډیره ښکلې یو بنډارې جوړ کړی دی. نو ډاکټر بیبي چې دا خیري زموږ دپاره به روهیله صاحب دغه کړي او که نه ړومبی دی او که نه چې اخیري نه شي که نه وي اخیري مشه د یارانو محفلونه. او د صابر ورم ډیره مننه چې تاسو مونږ ټول بیا دلته کې یو ځل بیا دا انټرویو مو واغسته غزلې مو اورېدې بیا به ښکلې محفل دی جي. او تاسو ټولو ته سلامونه جي. ډېرې دعاګانې. ما ته پته نه وه چې نن دا غزلونو پروګرام هم دی خو ما سره په موبایل کې یو مخکینی غزل دی د پښتو. نه د پښتو هم درته اجازه دی جي. د اردو هم کوې د اردو وایه. نه بس اوس ما اردو وی خو مخکې نه دی ځان ته دغه کړی دی. دا مې یو غزل دی جي چې ستا د مینې د نظر په انتظار کې یمه. ستا د مینې د نظر په انتظار کې یمه خدای خبر چې زه د کله نه سنگار کې یمه. ستا د مینې د نظر په انتظار کې یمه خدای خبر چې زه د کله نه سنگار کې یمه او د زیړو پاڼو سره ورژېدم. د زیړو پاڼو سره ورژېدم د اوچو سانګو اختیار کې یم. دلته کې د اردو او د هندکو ډیر نوموړی شاعر زما ډیر خوږ دوست ډیر عزتمن شاعر او د زمانو نه د وختونو نه زما ملګری محترم حسام هور صاحب هم ناست دی. تاسو ته دا خبره یاد وي چې دا قدرمن شاعر په اردو او پښتو په اردو او هندکو دواړو کې شاعري کوي. حسام هور صاحب 19 کتابونه چاپ دي او داسې خو یې چې نور ملګرو سره او په تالیفات وي نو دا شمیر بیا نور هم زیاتیږي چونکې دلته کې پیښور د پښتونخوا ده نو مونږ به هم لږ د فراخ ذهن نه کار اخلو. دلته کې حسام هور صاحب ته ما ویلي دي چې ته به مونږ سره د هندکو ادب نمایندګي کې حال دا چې دی د اردو هم ډېر ښه شاعر دی د هندکو یو غزل ته نه ورو. ډېره مننه. هسې ما 93 کې پښتو رسالم شروع کړې وه نوې رڼا هندکووان پښتون ورورولي زیر اهتمام. ستا د ناصر صاحب د ډاکټر نذیر تبسم صاحب او د عزیز جا صاحب کمال هم دا دی چې تاسو د دریو واړو ژبو دپاره لوی خدمات کړي دي. ډېره مننه. تاسو ویل چې 19 کتابونه 18 د دې میاشت کې روان دی 5 قصیدې هندکو ژبه کې پهلا ځل ناتیا قصیدې لیکل شوي دي نو انشاءالله هغه دسمبر کې به راځي. یو ډېر زوړ غزل وړاندې کوم تاسو ته. ارشاد. کیڑے کیڑے کھیکھن کھیڈن کڑنا والا چاراں تھے کیڑے کیڑے اچھا بند ہے کیچی ماڑی دے تے نظراں کچے کاراں تے مالک اچھی ماڑی دے تے نظراں کچے کاراں تے میرے قالب دا ہر حصہ جانے کیوں ہے چاندہ وے میرے قالب دا ہر حصہ جانے کیوں ہے چاندہ وے بن کے مٹی دا ایک بابا چڑھدا جاواں داراں تے بن کے مٹی دا ایک بابا چڑھدا جاواں داراں تے ان ہنیرے جنگل اندر پنجرے دے وچ پنچھی قید ان ہنیرے جنگل اندر پنجرے دے وچ پنچھی قید ایک ډیوې دی لونو تکې سوچې ګمیا. زه به کوشش کوم چې همدارنګې نورو ادارو ته هم لاړ شم او په هغوی هم پروګرامونه وکړم یا بیلو بیلو علمي ادبي او فرهنګي جرګو ته. دلته د اردو او د هندکو هم ډېرې جرګې دي. دا خو یو لوی اداره ده عباسین آرټ کونسل چې نشترحال د پاسه د دوی په خاطر غزنوي ایډیټوریم کې دفتر دی. دلته کې موږ سره یو زلمی آرټسټ هم ناست دی چې په عباسین آرټ کونسل کې د آرټ مشر هم دی او زمونږ ډېرې ورانې د ده په ذریعه سمیږي. ما چې کم یو انټرویو نشر شي نو دا هغه زلمی دی چې ما ته اکدم وایس میسیج وکړي او هغې کې زما غلطۍ هم راوباسي او چې کوم صفتونه وي نو هغه راته دی کوي. د مردان سره تعلق ساتي نوید خان هغه ته د عباسین آرټ کونسل په هکله چې عباسین آرټ کونسل څنګه دی د هغه حالات څنګه دي
نن سبا څه خدمات دي د هغې مختصر خبرې هغه نه اورو. روحیلا صاحب څنګه دی، د ده صدارت څنګه دی، روټۍ موټۍ چای مې په چا خورۍ څکوي که نه، دا ټولې خبرې وکوي. ډېره مننه باچاجي صاحب، تاسو خبره وکړه چې روحیلا صاحب څنګه دی، بلکې اخیری خبره مو داسې وه. زما خوش قسمتي ده چې عباسین آرټس کونسل پلیټفارم په ذریعه زه داسې سترو مشرانو سره د ناستې ماته د اردو پښتو هندکو درې واړو دا ژبو خو تاسو ذکر وکړو چې دې کې د ژبې څه قید نشته، بلکې خیبر پښتونخوا چې څونه ژبې دي او څونه آرټ شعبې دي، نو هغې کې دلته کې هغه شعبو دپاره ترجیح دپاره او د هغې د نوې فن او فنکارانو راوستو کې د عباسین آرټس کونسل یو ډېر غټ کردار دی. زه خپله وړومبي ځل چې کله ما عباسین آرټس کونسل ما ته پته ولګېده، نو زه خپله د آرټ سټوډنټ وم په آرټ اینډ ډیزاین ډپارټمنټ پېښور پوهنتون کې. نو په وړومبي ځل ما 2006 کې یو پینټینګ کمپټیشن کې حصه واخیستله ایس ایس حیدر په نوم سره، او هغې کې ما ته 3rd پرایز ملو شو، 3 نمبر باندې پینټینګ راغلی و. او هغې نه بعد بیا هر کال به ما عباسین آرټس کونسل کې دا مقابلې کېدې، او دا د عباسین آرټس کونسل یو خاصه ده چې نوې فنکاران مخکې رابوځي، لکه ته تخلیق کې بالکل ته تخلیق کې ته راوستلی. بالکل داسې ده جی، هر کال به ما دې کې حصه اخیستله او ما ته به ایوارډ هم ملاوېدو. بیا 2019 کې ما ته دا یو غټه موقع ملو شوه چې زه د دې مشیرانو کې زما شمیر وکشو، آرټ ایڈوایزر ذمہ داری ما ته حواله شوه. ملګرو ارباب رؤف صاحب د عباسین آرټ کونسل د موسیقۍ د څانګې مشر دی، او ما ورسره یو ډېره لویه مرکه کړې وه د دوی په چمنونو کې، د دوی د کور په چمنونو کې. خو چونکې نن دلته کې موجود دی، دلته کې چې د چا کم هنر سره تعلق و، نو هغه که د انکو شاعر و هغه د انکو غزل ویلو، که د اردو و د اردو غزل ویلو. صدر صاحب خپلې خبرې وکړئ، د هر چا خپل، نو چونکې د ارباب صاحب تعلق د هنر سره دی، نو دنه د هنر د سفر په هکله په زمزمو کې یو غزل ورو. ارباب رؤف صاحب خبرې به کې کوم زه خو یم چې غزل ووایې. ډېره مهرباني شاهجي چې ته ما سره دونه مینه کوې، وخت په وخت مې د خپلو خوږو کتونکو ته را مخکې کوې. الله دې ستاسو عزت وکړي. زه به تاسو ته یو سندره ووایم، تاسو په فرمایش تا وایي چې دا ووایي. دا عوامي سندره ستا مې ډېره ده. زه لیونې د خپل اشنا غمونو کما یارکم، کوم پلو بزما یارکم. زه لیونې د خپل اشنا غمونو کما یارکم، کوم پلو بزما یارکم، کوم پلو بزما یارکم. چې لیونې شوي حال دی ووی، چې لیونې شوي حال دی ووی، روغ بکلا چاته وي د زړه حلونه یارکم، کوم پلو بزما یارکم. روغ بکلا چاته وي د زړه حلونه یارکم، کوم پلو بزما یارکم، او کوم پلو بزما یارکم. دا لیونې شپ ماراشا، دا لیونې شپ ماراشا،
دالی ونی د کلی چا شړلی دینا رقم کم پلا بزما یا رقم دالی ونی د کلی چا شړلی دینا یا رقم کم پلو بزما یا رقم او کم پلو بزما یا رقم کلیونے لیونے در پس نشما او کلیونے لیونے در پس نشم دغ سودا بمی ترمرا پوری وینا یا رقم کم پلو بزما یا رقم او کم پلو بزما یا رقم زلی ونے دخپل اشنا غمونو کما یا رقم کم پلو بزما یا رقم او کم پلو بزما یا رقم راشپ کسو کے دجرگو خبر نشی چرتا چپ موم کے دپردو خبری نشی او چرتا چپ موم کے دپردو خبری نشی راشپ کسو کے دجرگو خبر نشی چرتا چپ موم کے دپردو خبری نشی وایم دا ځان سره چې دا به ورته وایم وایم دا ځان سره چې دا به ورته وایم وایم دا ځان سره چې دا به ورته وایم راشي چې اشنا په حوصلو خبر نشی او چرتا چپ موم کے دپردو خبری نشی او چرتا چپ موم کے دپردو خبری نشی ډیر شپو لراشه چې د یو بل نه خبر شو ډېرو شپو لراشه چې د یو بل نه خبر شو یاره په یو شپه ده ډېرو شپو خبرې نشي چرته چې په موم کې د پردو خبرې نشي او چرته چې په موم کې د پردو خبرې نشي زه او ته چې یو وینو د ورایه سره پوی شو زه او ته چې یو وینو د ورایه سره پوی شو زه او ته چې یو وینو د ورایه سره پوی شو چا وی چې په سترګو کې د زړو خبرې نشي او چرته چې په موم کې د پردو خبرې نشي او چرته چې په موم کې د پردو خبرې نشي
خدای خبر خاطرا ته بیا چرته زه بیا چرته خدای خبر خاطرا ته بیا چرته زه بیا چرته خدای خبر خاطرا ته بیا چرته زه بیا چرته پرېږده اوس پتلو کې د راتلو خبرې نشي او چرته چې په مونږ کې د پردو خبرې نشي او چرته چې په مونږ کې د پردو خبرې نشي. آپ رؤف صاحب موجودګۍ کې مونږ سره دلته د هنر د فن یو بل نوموړی نوم عبدالنعیم صاحب موجود دی. عبدالنعیم صاحب ته هم اختیار دی چې په هندکو کې خبرې کوي که په اردو کې کوي که په پښتو کې کوي. څه صورتحال دی نعیم صاحب په پښتونخوا کې اوس د موسیقۍ څه صورتحال دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني تاسو ما ته مقابر کړه خو خبریں اردو کے قوم کے پیچھے میں تو بڑا اچھا کام جا رہا ہے. بڑے اچھے ہمارے پاس گلوکار بھی ہیں, گیتکار بھی ہیں, موسیقار بھی ہیں. انشاءاللہ کام آئندہ بھی جاری رہے گا. مجھے موسیقی کا شوق ہے بہت پرانا. میرے پاس جو کلیکشن ہے 1931 سے لے کے آج تک ویڈیو کلیکشن کمپیوٹر میں, انڈین, پاکستانی, پشتو, غزل, کنسرٹس, لائیو پروگرام. لتا منگیشکر کا پہلا گانا میرے پاس ابھی موجود ہے. نور جہان جی کا پہلا گانا فلم چودھری 1937 ابھی میرے پاس موجود ہے. کئی آتے ہیں, کئی لوگ میرے پاس ہمارے پاس ہوتے ہیں محفل منعقد. میرے پاس کمپیوٹر میں 5 GB ہارڈ ڈسک ہے, 5000 GB. ذرا گن لو نا پشتونخوا کے فنکاروں اور ہنرمند اور موسیقاروں کے نام. ہدایت اللہ خان تھے, ناشناز صاحب تھے, خیال محمد, گل پانا, نازیہ اقبال. وہ جو قتل ہو گئی ان کا نام مجھے اچھی یاد نہیں آ رہا. احمد اداس, غزالہ جاوید. تو یہاں پہ تھے ان کو کہتے یہاں پہ وہ تھے اپنا پہلے گلریز تبسم, اچھے گانے والے تھے. پشتو کی بھی یہاں پہ خیال محمد, احمد شاہ, احمد ہے. تو کافی لوگ ہیں یہاں پہ بھی. میرا بخش بھی تھی ہندکو کی. اور میرے پاس کلیکشن تو زیادہ ہے وہ اردو کا ہے, زیادہ کلیکشن میرے پاس. انڈین, پاکستانی فلموں کا بھی, پرائیویٹ بھی. پھر میرے پاس پاکستان کے انڈیویجول فنکار سلیم رضا, منیر حسین, نور جہان, نسیم بیگم, زبیدہ خانم, پورے فولڈر ہیں. اور 5 TB یعنی 5000 GB کلیکشن میرے پاس ہے. اس طرح انڈیا کا اب لتا منگیشکر کو لے لیں آپ, اس کے فلمی, غیر فلمی, اس کے کنسرٹس, ان کے لائیو پروگرام, ان کے ٹریبیوٹس, ان کے انٹرویو. اس طرح نور جہان. عباسین آرٹ کونسل میں آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیقی کا جو خدمت ہوتا ہے وہ جو پروگرام ہے اس سے جی بہت زیادہ مطمئن ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بہتر ہوگا. ملګرو عزیز جاز صاحب یو ډېر لوی نوم دی, د پیښور ټلویزیون سنټر پروګرام منیجر او ډېر سینیر پروډیوسر. زمونږ د عباسین آرټ کونسل په لویو عهدو دی پاتې شوی دی. د ده هم دا کمال دی چې د سره به زه یو لویه مرکه هم کومه, خو چونکې دی یو پروډیوسر هم او د ده په پروډیوسرۍ کې په سوونو د پښتو ډرامې هم تاسو به د ده کتلي وي چې د پروډیوس کړي دي. دلته کې د ده نه صرف تاسو ته په لومبي ځل دغه کومه چې عزیز جاز صاحب د اردو په ادب کې ډېر مشهور دی. په سالمه پښتونخوا کې نه, په سالمه پاکستان او ایشیا کې ډېر مشهور دی. خو دنه د پښتونخوا غږ خپرونې دپاره د پښتو غزل اورو. ډېره مننه شاجي, تاسو ډېر ښه پروګرام دلته اوس چاک آؤټ کو, ډېر ښه ملګرو سره خبرې وشوې. د عباسین آرټس کونسل سره زما چې کم تړون دی هغه زه ډېر یو لوی اعزاز ګڼم ځان دپاره. زه اول یو عام ممبر وم, بیا منیجنګ کمیټۍ ممبر وم, اوس ډرامې ایډوایزر یم. تاسو د PTV حواله ورکړه نو بس تاسو په اجازت یو څو خبرې به ټیک ده جي, خو یو 2 خبرې دا چې زما لږ یو 2 ډرامو زه ذکر پکې کول غواړم
چې میم زرما او تیر په هیر زما او چې دا پروډوس کړي ما او مزایا ډرامې دواړه او د میم زرما بیا د خلکو ډاکټر همایون هما لیکلی او بیا د خلکو دومره خوښه شوه چې بیا جھوٹ کی عادت نہیں مجھے د هغې په هغه ډرامه وه که نه جي هغه اسماعیل شاهد چې پکې به پټکې غټه بابا جی حکمت شاه بابا جی نو هغه بیا مونږه اردو کې وکړه جھوٹ کی عادت نہیں په نوم اوس تاسو په فرمایش باندې یو څو اشاره به ووایم لوګې د تورو سترګو د سرو شونډو نه د زار شم مننه لوګې د تورو سترګو د سرو شونډو نه د زار شم جانانا زړه مې غواړي ستا په لاره کې غبار شم او منم چې په محفل کې را بللې خو دې نه یم ناصر صاحب منم چې په محفل کې را بللې خو دې نه یم بس دومره ما ته ووایه زه لاړ شم که ایثار شم ډاکټر صاحب منم چې په محفل کې را بللې خو دې نه یم بس دومره ما ته ووایه زه لاړ شم که ایثار شم او شعر وګورئ چې درځم به ستاسو چمته یو څو کاره مې په سر دي درځم به ستاسو چمته یو څو کاره مې په سر دي خدا ایله نه لرم چې په ژوند کې تیوزګار شم خدا ایله نه لرم چې په ژوند کې تیوزګار شم او تا ما ته دا خپله نازولې مینه راکړه تا ما ته دا خپله نازولې مینه راکړه لالیا یاد لره زه به دې هم چرته پکار شم لالیا یاد لره زه به دې هم چرته پکار شم او مقتدا چې عزیز د زما حاله په هجران کې څوک خبر دی عزیز د زما حاله په هجران کې څوک خبر دی عزیز د زما حاله په هجران کې څوک خبر دی اشنا دې مقتره نه یې رشوه او لوګې د تورو سترګو د سرو شونډو نه دې زار شم جانان زړه مې غواړي ستا په لاره کې غبار شم مننه قدرمنو ملګرو ډاکټر نذیر تبسم څوک هم چې د اردو ادب سره خصوصا په هندستان او پاکستان کې تعلق ساتي نو دا لوی نوم به یې خامخا اورېدلی وي ډاکټر نذیر تبسم د اباسین آرټ کونسل مشیر ادبیات دی خو د دې عهدو نه علاوه د هغه په اردو ادب کې یو خپل نوم هم دی او د ده د غزل ویلو انداز هم څه عجیبه انداز دی تقریبا 28 کاله مخکې چې اباسین آرټ کونسل په نشترحال کې زما د ادبي جرګو د تاریخ کتاب مخکتنه کوله نو ڈاکٹر نذیر تبسم اسٹیج سے شاہ جی میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں آپ نے میرے بارے میں جو کہا بڑی محبت سے کہا میں اپنے بارے میں جو اگر کچھ کہنا چاہوں تو میرے تعارف کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ میں نے تقریباً 40 سال تک پشاور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پڑھایا ہے پختو اردو ڈپارٹمنٹ چیئرمین ہو پڈیر لویا اردو ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین تھا اردو اور فارسی ڈپارٹمنٹ نو چونکہ دادا افغانانو دغه دی تاله ډاکټر ته فارسی لګ ډیره درځي ها خیر د پاکستان اداري دي نو چې د فارسی د ډپارټمنٹ چیئرمین و ډاکټر ته فارسی ور ډیره نه وردي د یو خپل مقام په اردو ادب کې دی نو ځکه د اردو غزل ډاکټر ته یار اپنا دل بھر ایسا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چونکہ میری ایک شناخت ہندکو کی بھی ہے تو 3 شعر پہلے ہندکو کے سنا دوں گا پھر اردو کی غزل بھی سنا دوں گا. رہتا ہوں تے کار بنانا چھوڑ دیتا ہے رہتا ہوں تے کار بنانا چھوڑ دیتا ہے بے قدرہ نال یاری لانا چھوڑ دیتا ہے
بے قدرا نل یاری لانا چھوڑ دیتا ہے. تے عزیز اپنے آپ نو گجی مار پیا دینا ہوں, اپنے آپ نو گجی مار پیا دینا وا. اس دے کار بھی آنا جانا چھوڑ دیتا ہے, اس دے کار بھی آنا جانا چھوڑ دیتا ہے. تے یار تبسم اے گل ساڑے وسدی نہیں, یار تبسم اے گل ساڑے وسدی نہیں. دل کملے نو ہن سمجھانا چھوڑ. اردو غزل آپ کی خدمت میں کچھ چند اشعار کہ جس ادا سے اداکار لوگ ملتے ہیں, کہ جس ادا سے اداکار لوگ ملتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں یار لوگ ملتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں یار لوگ ملتے ہیں. اداکار لوگ ملتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں یار لوگ ملتے ہیں. اور یہ سرد مہری سے ملنا بھی کوئی ملنا ہے, یہ سرد مہری سے ملنا بھی کوئی ملنا ہے, کہ اس طرح سے تو اغیار لوگ ملتے ہیں. یہ سرد مہری سے ملنا بھی کوئی ملنا ہے, کہ اس طرح سے تو اغیار لوگ ملتے ہیں. اور کسی سے ہنس کے کوئی بات ہی نہیں کرتا, کسی سے ہنس کے ناصر کوئی بات ہی نہیں کرتا. خود اپنے آپ سے بیزار لوگ ملتے ہیں, کسی سے ہنس کے کوئی بات ہی نہیں کرتا. خود اپنے آپ سے بیزار لوگ ملتے ہیں. اور کوئی بھی رشتہ ہمیں راس ہی نہیں آتا, کوئی بھی رشتہ ہمیں راس ہی نہیں آتا. ہمیں ہمیشہ ہی دشوار لوگ ملتے ہیں, کوئی بھی رشتہ ہمیں راس ہی نہیں آتا. ہمیں ہمیشہ ہی دشوار لوگ ملتے ہیں. اسی لیے تو یہ اجلا لباس پہنا ہے, اسی لیے تو یہ اجلا لباس پہنا ہے, کہ راستے میں بھی دو چار لوگ ملتے ہیں. اسی لیے تو یہ اجلا لباس پہنا ہے, کہ راستے میں بھی دو چار لوگ ملتے ہیں. اور مقطع ہے کہ یہ واقعہ ہے, نہیں یہ مقطع نہیں ہے, شعر ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ بس اتفاق ہی سے یہاں. ناصر یہ واقعہ ہے کہ بس اتفاق ہی سے یہاں تیری طرح کے طرحدار لوگ ملتے ہیں. یہ واقعہ ہے کہ بس اتفاق ہی سے یہاں تیری طرح کے طرحدار لوگ ملتے ہیں. اور نظیر آنکھوں سے سرما نکال لینے کو, نظیر آنکھوں سے سرما نکال لینے کو ہر ایک موڑ پہ فنکار لوگ ملتے. گرو دا یو خلے محفل نن دا اباسین آرٹ کونسل دا صدر عبدالروف روحیلا ایڈوکیٹ سے پکور شامی روڈ چې د پښتونخوا د ټولو نه ګران ترینه علاقه کې دی, د هغه په کور کې نن راغون شوی و. او دا یور وایس ټي وي لندن او د پښتونخوا غږ خپرونې ته دا اعزاز حاصل دی چې روحیلا صاحب لوی هستی د اردو او پښتو لیکو راغونډې کړې دي. دلته کې چې موږ سره نن کوم اخیري مشر ډېر معتبر شاعر ناست دی, هغه ناصر علي سید دی. ما تاسو دا وعده وکړه چې انشاءالله ډېر ژر به زه د پښتونخوا غږ کې د دې خټک پښتون, د دې درون خټک پښتون نه یو مفصله مرکه اخلم, او تاسو ته به هغه اقدم د ده په خدماتو د ده په کار زیات وروسته نه اخیري د اردو غزل. ډېره مننه شاه جي, ستا ډېره مننه. او یقینا چې ستا نننی پروګرام کو ما په مخکې مو چې ډېر ساعته پورې به خلک یاد ساتي انشاءالله. یو څو شعرونه. سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں,
سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں، میں خود کو گوہرے نایاب کرنے والا ہوں، سمندروں کی تہوں میں اترنے والا ہوں، میں خود کو گوہرے نایاب کرنے والا ہوں، اور میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی. واہ میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی. واہ دغه کلیوال ټچ ته ولې ما چې د اردو غزل ویل غواړم. میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی، سو سر جھکا کے گلی سے گزرنے والا ہوں، سو سر جھکا کے گلی سے گزرنے والا ہوں. میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی، سو سر جھکا کے گلی سے گزرنے والا ہوں، اور نہیں ہے راس مشینوں کا سرد پانی مجھے، نہیں ہے راس مشینوں کا سرد پانی مجھے. میں اوک لپا، میں اوک گاؤں کے جھرنے سے بھرنے والا ہوں، میں اوک گاؤں کے جھرنے سے بھرنے والا ہوں، میں اوک گاؤں کے جھرنے سے بھرنے والا ہوں. اور ایک ایسے موڑ پہ لے آئے روز شب مجھ کو، ایک ایسے موڑ پہ لے آئے میں تجھ سے مکرنے والا ہوں، خطا ہم آپ میں تجھ سے مکرنے والا ہوں. اور اندھیرے گلیوں میں آسیب بن کے پھرتے ہیں، اندھیرے گلیوں میں آسیب بن کے پھرتے ہیں، سو اپنے پاؤں کی آہٹ سے ڈرنے والا ہوں، سو اپنے پاؤں کی آہٹ سے ڈرنے والا ہوں. اور شاہ جی گورا چھ وہی ملے جو پیار بھری ایک تیری نظر جانا، ملے جو پیار بھری ایک تیری نظر جانا، تو دیکھنا کہ میں کیسا سنورنے والا ہوں، تو دیکھنا کہ میں کیسا سنورنے والا ہوں. اور لبوں پہ مہر خاموشی ہے احتجاج میرا، صاحب لبوں پہ مہر خاموشی ہے احتجاج میرا. جلوس میں ہوں میں شامل نہ دھرنے والا ہوں، جلوس میں ہوں میں شامل لبوں پہ مہر خاموشی ہے احتجاج میرا، جلوس میں ہوں میں شامل نہ دھرنے والا ہوں. اور مکتب پیش کرتا ہوں کہ میں ایلچی ہوں محبت کے دیس کا ناصر. نعیم صاحب میں ایلچی ہوں محبت کے دیس کا ناصر. سو پیار پیار فقط پیار کرنے والا ہوں، میں ایلچی ہوں محبت کے دیس کا ناصر. سو پیار پیار فقط پیار کرنے والا ہوں. بہت شکریہ. قدر منو عزت منو ملګرو، داو زمون وروستی شاعر قدردان ناصر علي سید. دا مشاعره چې نن وشوله دا د پښتونخوا سرخار پېښور کې وشوه او د اباسین آرټ کونسل په اهتمام وشوه او د دې د صدر محترم عبدالرؤف روهیله په ملاتړ او میلمستیا ترسره شوه. د پښتو د ژوند بقا او مینې دا سفر به همداسې جاري وي. دې نه پس به هم زما کوشش وي چې نورو ادارو ته لاړ شم، نورو فکري او ادبي او علمي ادارو ته لاړ شم او تاسو له د هغوی مشران همدارنګې په یو ځای کې کینوم او خبرې ورسره وکړو. اجازت درنه غواړم اوس خپل کوربه خپل باچاجي صادر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.